په کونړ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پلور په سوداګریز مارکیټ کې په کور دننه د سوداګرو د قیمتي کاڼو د پیر او پلور بهیر دی. 15 کروڑه یو دیرش لکه د هیواد په کچه راغلي سوداګر په ځانګړو تکتیکونو سره د ډبرو ننداره کوي. دا ننداره د قیمتي ډبرو د اخیستلو لومړی مرحله ده. نږدې یو کال کېږي چې کونړ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دا ډول ازاده بولي ترسره کېږي. دلته سوداګر د لا ډېرې ګټې د ترلاسه کولو په برخه کې له اسلامي امارت غوښتنې لري. 6 کروڑه 2 لکه زموږ غوښتنه د حکومت نه په دې برخه کې دا ده چې دلته د نړیوالو لپاره داسې سیستم برابر شي چې هغه کم سهولتونه چې په نوره نړۍ کې د نورې نړۍ نه خلک پاکستان ته راځي هلته کاڼي اخلي. سوداګان یې لکه که مستقیما افغانستان ته راشي نو دولت ته به هم ګټه لاړه شي او د سوداګرو ته به هم لاړه شي. ځکه چې که یو وطنوال سوداګر مالونه په 50 لکه الي ښکاره خبره ده چې نړیوال په ګران قیمت باندې الي نو په دې کې د دولت لپاره هم عاید راځي په زیات اندازه باندې او دغه سوداګر له هم په زیات اندازه باندې عاید راځي. په دې برخه کې باید دولت اقدام وکړي. کونړ د کانونو او پترولیم مسؤلین وایي د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سوداګرو ته کلونه وروسته د کاڼو د پیر او پلور ښه زمینه برابره شوې او سوداګر پرې خوښ دي. سوداګر الحمدلله ډېر خوښ دي. خوښ په دې دي لکه نن هم تاسې لیدل سوداګر ډېر دي موږ خواته راتلل. هغوی وایي ډېر خوشحاله په دې یو چې د موږ مالونو ارزښت پیدا کړه. دغسې یو بازار په 4 لسیزو کې د خلکو نه درلوده او د موږ مال په 2 چنده او 3 چنده قیمت په ازاده بولۍ کې خرڅېږي او هر تاجر کولی شي چې مال ته لاسرسی وکړي او په ښه انداز باندې خرڅېږي. د قانونو ادارې مسؤلین دا هم وایي په مرکزي کچه د همدې سوداګرۍ د پرمختیا لپاره اړینې کړنې ترسره شوي. اوس د موږ د تاسې د هیواد په سطحه یو مشهوره هوټل ده نوم یې سره تقریبا ټول افغانان اشنا دي اوريانوس په نوم باندې. نو دا ډېر غټ ځای ده ډېر لوی مساحت لري. هغه اوس دغه کاڼو دپاره ځانګړی شوی دی. یو عالمي تجارتي مارکیټ به وي هلته به بهرنیان هم آزاد راتللی شي سودا به کوي او د هیواد سوداګانې به هم هلته ځي. له هغې ځای نه به بیا خارج ته د انتقال ترتیب هم جوړیږي. نو موږ خپله ډېر خوشبینه یو ډېر پرې خوشحاله یو. دا تقریبا په دغه څو ورځو کې دا ترتیب شوی دی. د یادونې وړ ده د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په دې بولۍ کې که له یوې خوا سوداګر ګټه ترلاسه کوي له بل پلوه د دولت خزانې ته هم میلیونونه افغانۍ عواید جمع کیږي.